د ماشومانو د زورونې د پیښو د کمولو او د ماشومانو او د هغوی والدینو ته د تحفظ او انصاف ورکولو لپاره د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ او فلاح کمیشن تر سوري لاندې د یونیسف په مالی او تکنیکی مرسته د سماجی بهبود بشري حقوقو عدلیې د مزدوري څانګې تعلیم او صحت څانګې چارواکو 3 ورځنی ورکشاپ را جوړ کړو او مقصد یې دا و چې هغوی ته د چټک انصاف ورکړي شي. سماجی کارکون عمران ټکر تر مخه په کال 2021 کې د ماشومانو د زورونې 360 پیښې ثبوت شوې دي. د 2020 په مقابله کې د ماشومانو د زورونې پیښې 11% سوا شوې دي. په 2019 کې 115 کیسز صرف او صرف د ماشومانو سره بدفعلۍ مخې ته راغلي. په 2020 کې 323 کیسز مخې ته راغلي او اوس په 2021 کې دي نو 380 کیسز مخې ته راغلي. د دې چې بیا موږ تناسب وباسو نو د 2019 په مقابله کې په 2020 کې په دې کې 93% اضافه شوې ده. په دې موقع د ماشومانو د تحفظ او فلاح کمیشن اوسنی مشر اعجاز محمد خان اویل چې صوبایي حکومت قانون کې بدلون راوستی دی چې ماشومانو ته انصاف او ملزمانو ته سزا ورکړي شي. درې ورځې ورکشاپ نورم 6 پر دای لپاره دی. فوکس دا دی چې دا زموږ کوم پروفیشنل خلک دي فیلډ سټاف دی دا پراپر ټرین شي او دې مطلب زیات نه زیات چې کوم دی نو خپل رول چې کوم سیکشن 10 د لاندې الریډي کلیر دی نو باغي والي سره چې کوم دی خپل رول پلی. وینا کوونکو زیاته کړه چې په صوبایي کچ هڅې روانې دي چې د ماشومانو د حقونو د ساتنې موجوده سیستم ټولو ضلعو ته وغځول شي. کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.